امریکا ډیورن کرښې ته څیرمه څنګه نوې اډې جوړوي؟ پاکستان څه ویلي دي؟ امریکا د څه لپاره او کوم هدف لپاره دغه اډې په پاکستان کې جوړوي؟ پاکستان به یې په اړه څه غبرګون وښایي؟ په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. امریکا د ډیورن پورې غاړې پراخې اډې جوړول پیل کړي دي. روسي رسنۍ وایي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې ښایي امریکایان له پاکستانیانو سره په ګډه ډیورن کرښې ته بیخي څیرمه د کرښې پورې غاړې لویې پوځي اډې جوړوي. امریکایان او پاکستان ډیورن ته څیرمه له شیلوازن نیولې تر منګل او په جاز سیمو کې د دغو اډو په جوړولو اخته دي. د زازیاریب ولسوال کپټان اخلاص ویلي چې د سیمې خلک هره ورځ هغه سرخي الوتکې ویني چې ډیورن ته نږدې له سهاره تر ماښامه ښکته کیږي او پورته کیږي. د سیمې خلک وایي دغه الوتکې نوي جوړیدونکو پوځي اډیو ته سامانونه راوړي. اخلاص وایي د کشفي او پراتیپو راپورونو او د سیمو د خلکو د معلوماتو په اساس دغه اډې د ډیورن کرښې د صفري نقطې په تر 8 کیلومترو کې جوړیږي او هر اډې ته د ورځې 10 هلیکاپټرې ځي او راځي. دی وایي د دغو اډو جوړولو کې له څو مودې راهیسې پیل شوي دي او هر یوه یې په لوګر کې د امریکا تر پوځي اډې لویه اډه ده. امریکا تر دې وړاندې ویلي وو چې له افغانستانه تر وتو وروسته به د افغانستان وضعیت له دغه هیواده د باندې د امریکا له اډو څخه څاري، خو د اوسنیو ادعاو په اړه یې لاس نه دي ویلي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.